دی زمانہ کی دا خلق روتی دی رسول اللہ مبارک پیشن گوئی کردی دا بنی اسرائیل کی دو یاڈلے او زما پا امت کی بدری او یاڈلے پیدا کی گئی یو ڈلا با جنت تزی دو یا با دوزخ تزی اچھے کما جل جنت تزی اسوک دیمانا علیہ و اصحابی دا باغ ڈلی کی زما و زما دا مرگرو تابیداری زما دا سنتو او زما دا صحابہ و دا طرز عمل او دا غید طریقو تابیداری دا با جنت تزی ما اللہ دی من دا اہل السنت والجماع صحیح عقیدی سر جند و مرگ نصیب اگر دعو یا ڈلے علماء پشپگو تقسیم کری دی پاول کے معتزلہ خوارج روافظ مشبہہ جبریہ قدریہ دا شپک ڈلی مخ کی تیری شوید او دا شپک ڈلی بیا یو ڈل پا مختلف ڈلو تقسیم شوید اس زمانونو دا ڈلی نشتا پا دا غنمونو باندے خو عقیدے اشتا دا ڈلو چکم عقائدو لکه دا معتزلہ یو عقیدہ داوا کہ دا قبر عذاب نشتا نو اسم دا سے باز خلشتا کہ دا قبر عذاب نمانی نو ماغا نشتا پا بل نمروتے دا خو نظریہ آغا دا سے دا کنا دا معتزلہ و بل نظریہ داوا چی دم درود نشتا جی سڑی پچا دم اچے دا دا غی نظریہ و سوچو اسم دا اغا دل نشتا پا دا غنم خدا سے خلق پا دے مخدز مکشتا چی اغی دا دم نمنکر دی شتا کا نشتا نو ماغا نستعمالی بل نم استعمالی وی دم نشتا او دم تا پا کسی ضرورت دی او دا سنون دا رسول اللہ مبارکنا پڑی روی شہرت سر ثابت دی حضور پاک مبارک بخپل پزان دمونا چولی دی او حضرت جبریل علیہ السلام با پی دم چاو بسم اللہ ارقیق من کل دائن یوزیک اللہ یشفیک ویتا دا خدای پنم دمو جبریل علیہ السلام تو او دا اغا بیمارین ری دمم چی تا تک تکریف در کئی او اللہ بشفا در کئی او حضور پاک مبارک بخپل بچی دمون حضرت حسن و حسین اعیذکما بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین ویحضرون اے بچے پیدا غدم دے چی ابراہیم علیہ السلام بخپل بچی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام دمون او دے پیتاسو دمون دا تدیر دلائل بخاری شریف کی کتاب الطب والرقا او دارنگی پنور کتابونو کی مستقل بابونا لری نو معتزلہ و دا قیدر چی دم نشتا اسم اگرل نشتا خو نظریہ اشتا که نشتا بلا عقیدہ سوا ویلک اولیاء و کرامت نشتا دا داغی عقیدہ اسم دیر خلق دا سی دی کہ دا اولیاء و دا کرامت دا منکر دی کرامت دا اولیاء و سشے دی دا یو نیک انسان نا چی دا سی یو کار صادر شی چی اگر دا ظاہر عقل نا خلافی عقل نمانی عادت نا خلافی عام عادت کے غن کی گی دا ثابت امور دی دا صحابوں نا ثابت دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا منبر باندے ناستے پا مدینہ شریفہ کی او دا میاشتے پا مزل لخکرے لے گلے دلن پا دی منبر تقریر کئی ناگانے دخلین یوٹکی و خط یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریہ دے غرنا یارو کا گوری غرطا متوجہ شا تقریر دوران کی دا چغوالا بعض خلق کے ناس واقعی حضرت عمر بڑا شوے دے ساریہ خود میاشتی پا مزل لرے دے دا فوج قومندان دے جرنیل دے اکم دی چی دیوتا آواز کئی چاوے نا دے خبر کسی وزن نشتا تقریر اخلاص کا وی حضرت تاسو دے تقریر کی آواز ہوکا وی ساریہ رتا اللہ رخ کرک دا میاشتو کو مزل لرے
دشمن سره په جنگ دی. ما ته منظر الله دلته په مدینه شریفه کې راښکاره کا. وی دی دشمن پسې دی شکست یې ورکا. د غر نه په بله دسته ورله دی باندې حمله کوله. ما ولا آواز ورکړه چې دې غر ته متوجه شه. وی هغې ته متوجه شو، الله فتح ورکړه. هغه ساریه چې څه موده پس راغی په مدینه شریفه کې د چا تپوس وکړه، یاره په فلان کې ورڅه واقع پېښه وه. یو مونږ خو خدای د لوی مصیبته بچ کړو، مونږ دشمن پسې و، دشمن مخکې مونږ ورپسې. وی دې کې مې یو اواز واورېد چې یا ساریتو الجبل الجبل، ساریه غر ته متوجه شه، غر نه یره وکړه. وی ما وی والله انه لصوت عمر، زما د قسم چې دا د عمر اواز. وی غر ته مې توجه وکړه، دشمن نه مې شکست ورکړ. دا د حضرت عمر کرامت. دریای نیل براته دریای نیل. او د هغې خلکو دا نظریه وه چې یو جینۍ به یې ناوې کړه، ښکلې جینۍ به یې وکتله او هغې ته به یې خشته کالي واچول او جامې، او یې ور وغورځوله، دریاب به ښکته شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه دریای نیل اوچت شو. خلکو هغه خپل رسم کو، جینۍ راواغشته، میله جوړه شو، جینۍ جاړي. گورنر د مسلمانانو وی دا څه چل دی؟ وی دا صاحب دریاب کال په کال راخیږي، او چې کله راوخیږي نو دا نه غورځېږي. نو موږ دقسې خشته جینۍ وګورو، خشته جامې او ښکلی شکل، او هغه دې دریاب ته وغورځو. موږ وی زه یو کس به مړ شي، خو دا نور ټوله دنیا به بچ شي چې ور ویې غورځو دریاب ښکته شي. وی پام کوئ ګور، داسې ونه کې ظلم نه کې جینۍ سره. حضرت عمر ته سوال جواب وکړ رضی الله عنه ته مدینه شریفې ته. هغه ولې یو پرچه ولیکله، ولې یې راوغورځوئ، دا دې دریاب ته وغورځوه. پرچه کې لیکلي و دریاب سره خبرې کوي. دریاب سره چې څوک خبرې کوي خلک ورته وروغوي که لیونۍ به ورته وایي. دې زمانه کې ناپوهه خلک وایي دا لیونۍ دی. حضرت عمر رضی الله عنه دریاب ته خط لیکي، وایي ای دریابه، زه د الله د رسول خلیفه یم او تم د الله په حکم چلیږي. نو که په خپله خوښه چلیږي چې څه دې خوښه یې کوه، او که د الله په حکم چلیږي، زه د الله د رسول خلیفه یم، خط مې درولېږه، دا در غورځوم، فورا ښکته کېږه. خط یې چې سینګ ور وغورځو، دریاب لاندې لار، تر ننه پورې د نیل دریاب بار نه اوچت شوی. دا د حضرت عمر کرامت او برکت. هلکه ته به وایې دا خو لوی خلک د وړو راته وښایه. نو په صحابو کې واړه موږ ته ښکاري ټول لوی خلک دي، عظیم الشان مرتبې فرق لري. حضرت سعد ابن ابي وقاص یې ولېږه، وی لاړ شه او په ایران حمله وکړه. د کسرا تخت فتح لوی لښکر یې واغېست چې لاړ په ایران باندې حمله کوي. په کسرا هغه هوښیارو، هغه کشتۍ پورې غاړه بوتلې وه، اونو پورې تړلې وه. پلشتنه چې دي رالل، پلشتنه او کشتۍ د کرۍ چې څومره وې او یا د علاقې هغه پورې غاړه تړلې دي، دا حق دقسې ودرېدل چې خدای اوس څوک رکوټې دریاب نه دی چې پکې ورګډ شو، سمندر دریاب، دا به څه کوه. او هغې ورته پورې غاړه ناستې او تماشې ورته کوي. وی ځای که نه راځئ. حضرت سعد ابن ابي وقاص لښکر ته وایي د مسلمانانو، وی داسې کار دې ورپورې وځو. وی په څه؟ وی ما ته ګورئ داسې ورپورې وځو. وی لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، الله وایي چې ځان په خپل لاس هلاکت ته مه غورځوئ. په دریاب داسې ورتل خو هلاکت ته غورځېدل دي. وی زه ګوره مخکې کېږم، زما یقین دی چې موږ ځان هلاکت ته نه غورځم. زه پوهېږم تاسو که زه ډوب کړم مه راځئ، او که زه پورې وتم راځئ. وی ای دریابه، ته د الله په حکم چلیږي، او زه د الله د رسول د خلیفه جرنیل او قومندان یم، او د الله د کلمې د اعلا دپاره روان یم. نو زه په دې دریاب ورځم، ستا د کلمې د اعلا دپاره پروردګاره، دریاب ستا په حکم چلیږي. ما ته دا دریاب کلک که چې زه پې پورې وځم، اصلی پونده ورکړه، په دریاب یې ور وغورځم. سره د ټول لښکره پورې غاړه پورې وتل، د اس خپم په اوبو لمده نه شو. داسې عقیدې وې د خلکو. اوس هم داسې خلک شته
سو کوئی نه د جمدو منو د مړو نه منو. دا وی غلطه د مړو نه منو. هلکه کرامت خو عزت دی. کرامت څه ته وایي؟ عزت شرافت ته وایي. نو الله جمدو له عزت ورکوي، مړو له به نه ورکوي؟ وایه که جمدو له به هم ورکوي، مړو له هم. او دا زمون عقیده ده چې الله په دې قادر دی چې دا خارق للعادت کار د جمدو نه واخلي او یا د مړو نه واخلي. او حضرت امام بخاری رحمت الله علیه یو واقع نقل کړی په بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کې. لس کسان حضور پاک لېږلي وو مکې ته، لس کسان. څه مقصد دپاره؟ دا لس کسان چې ولېږل، یو حضرت خبیب رضی الله عنه دی او سی ملګري دي، حضرت زید، حضرت خبیب. دی ولېږل، د مکې کافرانو ورسره څه دوکه دا وکړه، د لس واړه خواران 7 کسه یې شهیدان کړل، 8 کسان او 2 کسان یې جمدي ونیول، ګرفتار یې کړل. دا چې کوم مشر دی حضرت زید، د الله نه سوال وکړ. الله معیني لیکلي دي ښه، وی خدایا موږ سره خو دې خلکو دوکه وکړه، په دوکه یې راوستو. یا الله اخبر عنا رسولک، خدایا زمونږ نه د خپل پیغمبر خبر کړه. حضور پاک په مدینه شریفه کې ناست دی او ډېر زیات پریشانه شو، سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. صحابه وی حضرت ولې؟ وی د ما غلسو ملګرو سره دوکه شو، 8 کسان پکې شهیدان شو. کافرانو دا چلو که چې دا کمې مشر دی، ده پسې کسان ډله ولېږله چې سر ته پرېږدي او سر یې راوړی. ده د الله نه سوال وکړه، وی یا الله زه خبر شویم چې کافر به زما نه سر پرېږدي که زه مړ شو، او دې کې به شراب څکي. دا قسمونه کافرو د مکې کړي دي، خو خدای زما په دا سر کې ستا قرآن پروت دی. نو چې کم سر کې ستا قرآن پروت دی او هغې کې کافر مرداران شراب څکي، خدای زما او ستا د قرآن لویه بېعزتي. الله زما له دې سر حفاظت. دوی راتل سر یې ترې پرې کاو، الله ډمبر یې راوستې. دا ډمبر یې پېژنې که دا غټې مچي، دا په دې مړو تاوېدې تاوېدې تاوېدې، دوی نږدې نه شو راتلی. بیا یې ته داسې به وکړو چې د شپې به راشو نو سر به ترې پرېږدو. ماښام نه باران شروع شو، د شپې داسې سیلاب راغی چې د هغه 8 واړه لاشونه یې داسې یوړل چې تر ننه پورې پته مو نه لګېده. خدای سر محفوظ کړ. حضرت خبیب رضی الله عنه چې کله پانسي کړ، دې غریب یې پانسي کړ، صلیب باندې وخېجه او په غشو او په نیزو یې ووهه. جناب نبی علیہ السلام مبارک دی ویزان دو دغه سینورونو ته او دې لپاره چې مارغان یې د غوښې وتښتې. حضور پاک مبارک د مدینې نه ورپسې کسان ولېږل، وی تاسو لاړ شئ د خبیب دا وجود تانکي دی کې تړلی شوی دی او راپرېنځئ یې راویله. وجود یې نو څښا شوی، حالانکې د مکې نور چې دومره تاوب یو 2 ګنټې په زخمي وجود ولګي، څه مو خیال دی بوی به کوي که به نه کوي؟ وجود سالم دی. د مدینې نه چې ډله راځي څومره ورځې کې رارسي چې رالل، حضور پاک دا صحابه وایي چې موږ څنګه رالو؟ وی موږ دې سپړه ده، وی څوکیداران ولاړ دي، موږ ته بق بق ګورې او موږ نه وی د ده وجود هم راپرانسته او په هغه خپل څاروي ځان سره کېښود او اصلا پونده ورکړه چې مدینې ته حضرت خبیب شهید دا شی اوس. وی چې سار شو د مکې خلک رالل، څوکیداران ورته وایي چې مړه څه شو؟ وی کتل وخت څه شو؟ هلکه دا اس سومان ښکاري، دا چا تښتولی دی، په سترګو ړانده یې چې در نه یې وړه. وایي موږ نه یو پېښه. ورپسې شو ورپسې شو صحابه وایي زمونږ اس خو درونو، ځکه موږ سره خو پې مړی شهید پروت دی، نو اس تېزه منډه نه شو والی. وایي موږ وایي چې دا کافر اوس را رسېږي را بځي، موږ به مړه کي او دا شهید به م رانه والي، نو یې دې مو غورځو لاندې.
دا شهید حضرت خبیب او مونږ ته خپې وروستې وتښتېدو وی چې سینګ هم دې وغورځاو وی ځمکه وشلېده او دې پکې دننه شو بلیع الارض ورته وایي کافر رالل وی دلته یې وغورځاو څه شو جامع بار ښکارېدې لږ لږ پلونه خدای د هغې کافرونه محفوظ کړه الله وله خپله د قبر او د کفن د دفن انتظام دا د حضرت خبیب کرامت نو داسې ډلې چې هغې کرامت نه مني اوس هغه ډله په دغه نوم نشته عقیدې شته یو ډله پکې داسې هم ده چې د هغې نه هم تیستلي دي هغې نه هم تیستلي دي ولې هغې به احادیث منل بعضې به یې نه منل بعضې دا چې معجزو کې کوم احادیث دي د هغې نه به انکار کوو وی معجزې نشته د حضور پاک سفارش نشته د معتزله او دا هم عقیده وه سفارش نشته پل صراط نشته تله د میزان نشته دا د هغې سپېرو عقیدې وې دا عقیده پکې د ډېرو کمو خلقو وه چې د حضور پاک احادیث دا حجت نه دي د معجزاتو نه او د اخبار احاد و بعضو نه به انکار کو لیکن دې زمانه کې داسې ډله راووته چې وی احادیث نه منو ځان ته وایي مسلمانان کم انسان چې د حضور پاک د احادیثو نه انکار کوي که ځان ته مسلمان هم وایي مسلمان نه دی کافر دی قرآن منم وی حدیث نه منم ما وی لکه ته خو قرآن هم نه منې نه نه قرآن منم حدیث نه منم ما وی خلا قرآن تا ته چا ویلی دي چې د خدای کتاب دا منې دا درته چا ویلی دي تا خدای سره خبرې کړې دي جبریل علیہ السلام درته ویلی دي وی نه مې دا درته چا ووی وی دا رسول الله مبارک وی نو مې خو چې درته وی دا حدیث شو که داسې ده که نه حضور پاک وی دا د الله کتاب حدیث خو د حضور پاک خبره او وینا ته وی یو بله ډله هغې نه پکې تیزه راووته هغې نه تیزه ډله راووته دا حد هغې نو کراس کړی معتزله هغوی منه وی قرآن ته پکې ساجد دی انسان له وی خدای عقل ورکړی دی که عقل شته د قرآن څه ضرورت زمارونو په دې ځان پوه کړي دوی عقلي خبرې کوي نو زه راته عقلي جواب کوم د انسان په وجود کې سترګې دي سترګو کې دننه رڼۍ ستاسو سترګو کې دننه رڼا شته څیزونه پې وینئ او د بشیرجان سترګو کې دننه رڼا نشته دې شینې خدای دې ادم دا رڼا نصیب کړي که نه جنت کې خدای نصیب کړي جنت کې وراده رڼا به وي ښځې به وي بلا شی هغه ښځو ته چې ګوري سترګې به یې نیسه نو سترګو کې دننه رڼا ده رڼو او بهر هم رڼا ده که د سترګو دننه رڼا ني نو دې د دې انسان د خپل وجود نه فایده غشتې شي جواب راکړي دا نقشې نه دا نظارې نه دا اسمان او ځمکه نه ما د یو حافظ د تپوس وکړ د قرآن شریف حافظ او په سترګو ړوند مې ستا پړه څه ارمان دی وی څه ارمان نشته خدای راله قرآن راکړی ما یې نه څه ارمان خو به دې وي یاره وی یو ارمان مې پړه کې دی چې دا سور رنګ څه ته وي او سپین څه ته وي غټ او راکوټې په لاس معلومیږي نرم او کلک لیکن رنګونه معلومیږي چې دا سور به څنګه شین به څنګه سپین به څنګه بشیر جان وی زما پړه دا ارمان نشته دی وی یو ارمان مې په زړه دی اگر یې خدای نصیب ښځه غواړي ما وله دوا کړی دی وي تا ما له دوا نه ده کړې مې ما دله دوا کړې ده خو ما پکې قیودات یې ښودي چې تا له خدای ښځه درکړي خو شحیمه لحیمه سمینه چې ستا په شان ښه مضبوطه درنه پهلوانه نو چې کم شي په قیودو مقید شي کم شي خدای دې بشیر جان له ډېر ښکلی اواز ما دې ډېر خوښ دی ښکلی اواز خدای ورکړی دی او بیا د حضور پاک ښکلي صفتونه کوي الله دې ولې دې اجر په دواړه جهانو ورکړي مونږ خوش طبیعتي هغه چا سره کوو چې څوک هم خوښ نو زما وروڼو که دننه نظر نی او بار رڼا وي دې فایده اخیستې شي جواب راکړي او که بهر دننه نظر وي روغي او بهر رڼا نی
نه بجلی وي او نه نور او نه سپومې ډېره سترګو نه پیدا غشتې شي تیاره ده او ښه بق بق ورته ګوري دی به څه وویني یا بهر رڼا شته خو دې ړوندې بیا نه دواړه رڼاګانې یو ځای شوې د سترګو دننه او د بهر رڼا نو دې به د الله د دې نظاراتو د نقشو نه پیداواله دغه رنګېرړو د انسان د بدن دپاره د روح دپاره او د وجود دپاره دوه نورې رڼاګانې دي عقل دننه رڼا ده او قرآن شریف او وحی د بهر رڼا ده که چېرته یو سړي سره عقل شته او قرآن والا بهرنۍ رڼا نشته نو داسې دی لکه سړی په سترګو روغ دی خو بهر رڼا نشته او که یو سړي سره وحی شته او د بهر رڼام شته خو عقل نشته لیونی دی بیا دې پیدا غشتی شي چې دواړه رڼاګانې یو ځای شي دننه عقل او د بار نه د وحی رڼا د قرآن رڼا هله به دې د کائناتو نه پیدا کړي هله به دې الله ته نږدې کېږي او تقرب به حاصلی جون مونږ هم تېروو امریکانیان او برطانیې والا هم تېروي هغې عقل شته او زمونږ هم شته هغې سره د وحی رڼا نشته مونږ سره شته داسې ده که نه ده نو څه فرق دی هغې د خور او د لور او د مور منځ کې تمیز نشي کولی او مونږ یې کوو که نه کوو ستا ښځه ستا خپله ښځه ده الحمدلله د مسلمان ښځې د مسلمان ښځې دی ستا پې پوره یقین دی د کوره بار ووتی چې کور ته واپس دی په ښځه به دې پوره یقین دی چې دا زما ده او که نه وایه او هغې په کور کې دننه ناست دی او ښځه پردی وي سړی راشي لاس پې واچوي دې دا نشي ویلی چې مه ځه که وایي چې دې سړي سره ولې لاړئ دا څوک دی وي دا مې دوست دی ګرل فرینډ او بوای فرینډ هلک دوست او جینۍ دوسته دا د هغوی قانون دی ګور قانون دی بلکل او که بالفرض تا ووایي چې ولې ابا فوراً ټیلیفونو کې 888 به ووایي پولیس په تا پسې راشي زما ازادي سلب کوي جیل کې به دې پولیس اچوي دا ته آزاد ګرځې او دوستان ځان له نیسې دا ولې منع کوې دې له هم ازادي ده دا به هم دوستانو سره ګرځي زما یو شاګرد دی دوست مې دی هغه تللی لندن ته ما دې تپوسونه کول وی دقه چل بلکل صاحب دا چې چا وي دا ټیک درته ویلی خور باندې څوک لاس نه شي ښودی چې بار به نه ستا مخکې به ستا خور سړي سره روانئ که دې ورته ووایي او رپورټ یې وکړه جیل ته به ځئ ښځه مور به دې مخکې پردو سړو سره روانې او که دې منې کړل چې مور یې داسې کوې ښځې داسې کوې او رپورټ یې در باندې وکړه جیل کې به پروت یم وی اکثر زمونږ دا بعضې مسلمانان سادهګان هلته دي نو بعضې ټیک ته بعضې مسلمانان ته ښې پردې هم کوي او بعضې بې پردګۍ کوي وی مونږ به دا خلک د دې نه معلومون چې جومات کې به یو ډلې ته پریشانه ناست سړی به جومات کې پریشانه ناست و هلکه څه غم ورته پېښ دی ملګري څه چل دی یاره ښځې را باندې راپورټ کړي ولې نو سړي سره د ما مخکې ووته مې ولې پولیس ته لاړه رپورټ یې وکړه بل ورځ مې پیشي ده شپږ میاشتې وکړه کال به مې قیدی بل ورځ به بل سړی داسې ګوټ ته ناست هلکه ته هم سلانجه پېغه چې ور بر هلکه څه چل دی یار خور رپورټ کړی مور رپورټ کړی ما ورته وي سړي سره ولې دی بل ورځ چې کتل د جومات چې زمونږ امام صاحب داسې ډړی دیوال ته والی هلکه ته هم جوړ څه پېغه مونځ زموږ ورلو مولانا صاحب څه مسله شته یا لوی غم کې ګرفتار ولې ښځه مې تلې د چا سره راشي خو بیا ځي ما یې داسې کې رپورټ یې را باندې کړی د قرآن رڼا باندې عمل نشته د خنزیرانو غوښې خوري سپي خوري ماران خوري غیرت نشته حیا نشته او زمونږ مسلمانانو کې شته که نشته جواب راکړي دا ولې د قرآن رڼا او عقل دواړه یو ځای شو یوازې عقل چې وي بیزوګان به هم خورې شادوګان به هم خورې سپي به هم خورې او دارنګې پیشوګان به هم خورې او د ښځې د لور فرق به دې منې د ښځې د خور فرق به دې منې ځکه دا حلال حرام خو تا د قرآن ښیي رسول الله مبارک یې درته ښیي خنزیران به هم خورې بربند به هم ګرځې ښځه به دې بربنډه ګرځي خور به دې بربنډه ګرځي د قرآن رڼا نشته نو ضرورت د قرآن شته اوس که نشته دویمه خبره د مارونو د قرآن شریف متعلق درته اوس کوم دا خو د ضرورت شو د قرآن شریف یو څو حق دي په موږ باندې
لوم بے حق دا قرآن شریف پا قرآن شریف ایمان دے تو باللہ و ملائکتی و کتبی نا ایمان ستا وی ایمان دیتا وی چه خدای پاک سنگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخیری پیغمبر را لے گئے او دا طول کمالات و انتہائی پہ کرے او طول خشتخ کل صفتوں نے پک راجمہ کرے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر دا اللہ نلان دا مخلوق نپورت درجہ لري دا چه دا کنا نو دا طول کمالات او دا کل صفات و جامع شخصیت اللہ رو لے گو او دا طول پیغمبران و خاتمے پہ اکڑا جیدنا پس پا پدی صفات و بل سوک نرازی دا غرنگی اللہ پاک قرآن شریف دا طول کتابون دا کمالات جامع و گردو او دا طول کتابون کمالات پاکی اللہ جمع کرد او دا اللہ خبر او دا اللہ کتاب اور دین پس پا بل کتاب نرازی او دا زمان دا ہدایت دوی سر چشمہ دا دیتا ایمان ہوئی دا زمان شتا کہ نشتا الحمدللہ کسو کوئی کہ دا قرآن نفس پا بل اسمانی کتاب رازی کافر کسو کوئی کہ دا پیغمبر علیہ السلام نفس پا بل پیغمبر رازی دام کافر کسو کوئی کہ حضور پاک مخبل و صفاتو کی کامل نہ دے بل سوک و سر برابر دیاتی اچتی دا کافر کسو کوئی کہ قرآن شریف ہم مخبل و صفاتو برابر نہ دے بل کتاب اور سر مساوی دیاتی پورت ردا مسلمان نہ دے کسو کوئی کہ دا پیغمبر علیہ السلام نزیاد دا ہدایت بل شخصیت مشتا داغا نفس دا کافر کسو کوئی کہ دا قرآن نے علاوہ بل سیزم دا ہدایت کتاب شتا دا کافر دی مسلمان دا زمون یو حق دا قرآن شریف او دا زمون دا طولو شتخا دا معشومان و خضو لیو نرو طولو آئے الحمدللہ دیب حق سری تلاوت چی منگے تلاوت کر تلاوت دا قرآن شریف دیلوی اجر و ثواب لے او حضور پاک فرمائی من قرأ حرفا من کتاب اللہ چاچے دا قرآن شریف یو حرف لس یو نیکی با اللہ ورکی او دا یو پلستا تسو دا یو پلس او بیا فرمائی دا نویم چا علیف لامیم یو حرف دے علیف زان لام زان لو میم زان لدری حرف شو نو دیر شنے کیش خانو یو بلغل پیدا دا لی مصیبت دے دا اغیار و پیسی و دولت تے و مسلمانانو کی تفریقی پیدا کردی دی خدای دا طول مسلمانانو پسی عقیدات اتفاق نصیب دا دیر خپشم دا مسلمانانو اختلافاتو تا چگونو زیم اے ظالمانو ورشیو گورے پا افغانستان کے 250 ملکون دا مختلف نظریو دا مسلمان خلاف یو دی دا یہود زان لا عقیدہ دا دا عیسائیان زان لا جاپان والا جدا روسیان جدا عیسائیان او چینیان جدا لندن والا جدا اور ٹول جدا نظریو والا دا مسلمان خلاف یو دی کنری نیٹو والا او دا من خدا یو قرآن یو دین او شریعت یو او دا من مختلف ڈلے دا امت شیرازہ مختفرق سوک یو تا کافر بل تا کافر یو تا مشرک بل تا مشرک داولی اگر خلق کے مختلف دینوں نہ لری روسیان و چینیان خدای نہ من جاپانیان گوتم بدھ سجدے کر عیسائیان و پیرنگیان عیسیٰ علیہ السلام تا خدای وی ہندوان بوتانو تا خدایان او دا مسلمان خلاف ٹولی یو دی او مختلف ڈرے جوڑے کردی دی خدای لبس جواب ورکو اللہ واعتصمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرق خدای دی مسلمانان یو نظمارونو یو ڈالا بلا پیدا دا اغیوی دا قرآن شریف با تلاوت ثواب تا خوچ پمانے پیگی ماوی دا خو صرف مولیان دے پاکی داخل پل باقی دے ٹول برباد کرد دا عوام غریبانان چی وی الحمدللہ رب العالمین نو دیخی پمانا نپویگی نو ثواب نا محروم شو نکنوی چی پمانا نپویگی ثواب دا کمی را اسی حرفونا دے ہوئے ماوی گورا حضور پاک فرمائی دا طالبانو تا اکثر وے حضور پاک مثال ورکی لا اقول یو حرف لسنے کے
ٹھیک شو لا اقول الف لام میم حرفون ویدانیم چې الف لام میم یو حرف د درې حرفونه دي نو دیرش نه کې شوي نو حضور پاک په مثال د ثواب کې داسې لفظ یادې الف لام میم چې مولیان یې په معنا نه پوهېږي داسې ده که نه عوام غصه کې مولیان هم نه پوهېږي الله او رسول په معنا پوهېږي الله او رسول چاته نور د الف لام میم معنا نه ده معلومه دا خو ځواني معنی کوي دوی نو حضور پاک بل څه کې ورې نه ذکر کو چې الف لام میم یې ذکر کو ګوره د حضور پاک له خدای ډېر لویه پوهه ورکړې دا ګورې منلې شوې خبره جامع د کمالات قسم په خدای زه حیران شم پرون دلته کې په دې هادیه کې یو لوی اجتماع و د علما فقهي کانفرنس زما پکې بیان ما وی یو ټکی کې د حضور پاک په زرګونو مسلې او د امام شافعي رحمت الله علیه یو مثال مې ورته ذکر کړ امام شافعي صاحب یو پرکوټې یا حدیث ته یا ابا عمر ما فعل النغیر دا هغې نه په شلګونو مسلې استېر همې ورته بیان کړې دلته کې وخت نه دی عوام پې پوهېږي نه نو نه ذکر نو حضور پاک په یو ټکي کې الف لام میم ویدانم هم چې الف لام میم یو حرف د درې دي نو دېرش نه کې شوې او په معنی مولیان هم نه پوهېږي معلومیږي دا داسې ټکې راوړه چې په معنا څوک نه پوهېږي چې که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي الله به پې اجر درکړي ښه جناب مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په البوادر والنوادر کې یو ټکي لیکلی دی چا دې تپوس کړی دی چې باید سړی الله الله کوي یا لا اله الا الله یو توجه یې نه سفیان پکې ناست دي سفیانو خبره الله الله کوي او توجه یې نه څوک چې هم ګوټ کوي او الله موي تسبیح مړه او څوک د دنیا خبرې هم کوي هلته الله الله وایي توجه نی برابر الله الله وایي وی په دې ثواب ملاویږي که نه هغه لیکي وی او وی ولې وی که توجه یې وه خو ډېر اجر شو که توجه نشته نو د شونډو د ژبې او د مخارجو د لقېدو اجر خو شو که داسې ده که نه او زه به یو مثال درکم که یو سړي د خولې نه چاته کنځل وخیږي او د ده توجه نی برابر او ورپسې کوتک رالي که نه هلکه زما خو توجه نه وه برابر ما خو ورته سوچ نو ودرېږه چې وي زه درته زوړ قندار ته دې ورسوم په دا مازدیګر دې ووایم چې تا توجه زه دې غر کړم ښځه دې راله وکړم ته زما توجه نه وه د خولې نه یو سړی ښځې ته د طلاق لفظ ووایي او دې وي زما توجه نه وه طلاق وشو که ونه شو دا د خولې سره تعلق ذکر کوئ خیر دی توجه خو ډېره ښه ده که دې ورته برابره ډېر لوی ثواب خو که توجه نیم برابر خلک د ذکر نه مه منې کوئ درود شریف ذکر واکوئ د دې خولې د تلفظ به الله اجر درکړي نو که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي الله به اجر درکړي حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سر کرت الله په خوب کې لیدل سل کرت یو کم سلم کرت یې چې ولید وی که په سلم کرت مې ولید یو تپوس پتې کوم فسلم کرت چې ملاقات شو وی الله غشي راته وښایه چې تا ته مې بنده ډېر در نږدې کېږي وی زما په کلام د قرآن شریف بفهم او بغیر فهم که څوک یې وایي پې پوهېږي که نه پوهېږي وی بلکل پې څوک پوهېږي که نه پوهېږي تلاوت کوي ما ته به پرې رانږدې کېږي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او علمه بل روایت کې راځي څوک چاته قرآن ښه یې زده کوي دا بهترین انسان اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل د چا سینو کې د قرآن الفاظ معنا پرتی او یا هغه خلک چې دا د شپې پاسې الله ته په سلګو سلګو جاړي تهجد کوي وی دا زما امت کې بهترین مخلوق تلاوت کمال دی د قرآن شریف ډېر لوی اجر لري او ډېره لویه فایده لري او خدای زموږ امت کې داسې شخصیات پیدا کړي دي حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بشپک گھنٹے کے قرآن شریف ختم قرآن شریف ورته الله آسان کړ علماء په فتوا وکړه داغه خلاف وی تشپک گھنٹے کې سي ختمه حضور پاک د درې ورځو نه کم ختم منع کړی دا حدیث ټوله ذخیره چې ولټوي صرف یو صحابي ته د درې ورځو د ختم اجازت کړی بل چاته نه اما هغه ډېر بار بار وی حضرت زه لوستی شم تیز تیز لوستی شم خو یې درې ورځو نظر به نه کړي نو خلک حضور پاک د درې ورځو نه کم صحابي منع کړی دی او ته شپږ ګنټې کې ختمې
هغه وی دا ګز او دا میده. راشه تاسو قرآن شریفونه راواله غوږ کېدی، زه تلاوت کوم، که مې ته ختم که ټیک که نه نو ستاسو خبره ټیک. علما ورته قرآن شریفونه چاته یاد نور راواغېسته او حافظان ورته غوږ کېښود او د مازدیګر د مانځنه یې شروع کړه الحمدلله رب العالمین. د ماښام بانګ یې نو ویلې چې قرآن شریف یې ورناسته ورځو. هلکه دا څنګه دا بعضې نیکانو خلکو له خدای پاک یو عزت ورکړي، کرامت. طوی الزمان و طوی المکان ځان له باب خدای پاک بعض انسان ته زمانه را نږدې کړي په لږ وخت کې د ډېر کار وایي، لکه حضور پاک مبارک چې معراج کړی څونه سیلې وکړي. د الله ملاقات، جنتونه، دوزخونه، بیت المقدس کې په لارې منځونه کړي ځای په دی، او چې واپس راغی دا څونه ټیمو، دا د کلونو مزلو چې واپس راغی څونه ټیمو چې کله وته نو هغه دروازه چې سړی کلو کې پخوا به کړو ولا زنځیر ولا قیده به چې به دې راوغورځاو، نو دروازه یې کلاو کړه نو هغه زنځیر ولا قیده چې واپس راغی زنځیر هغسې ولا قیدله ودرېدلې نو او بستره هغسې ګرمه وه چې سینګ ته پاسېده. ښه جناب، نو شپږ غنټې کې به حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې یو خو به په تراویح کې ختم کو 13 شپو کې، او یو به بیا د تراویح نه پس 2 رکعاته نفل کول، په 2 رکعاتو نفلو کې به 2 ځله قرآن شریف خلاصو، یو ځل په یو رکعت کې بل. نو خلک په دې سوال کوي دا ولې هلکه دا ولې بچیا ته د څه نه خبرې، ستا دغه سترګې نشته، دغه نظر او طاقت دې نشته، نو ځکه تا ته پته نه لګي. دا رونو د حضور پاک هغه صحابي منه کا قاعده و قانون دا دی چې داسې مه کوه. که عام اجازت وي نو بیا به خلکو زر زر لوسته او حرکونه به یې خوړل، نه زر زر لولې تا ته تکلیف هم دی، کړو هم دی، د نور عبادت ته به هم پیوځي، نور هم عبادت پکار. د ښځې حق دی، د بچو حقونه دي، هغه دې تلف کېږي. د دنیا کار روزګار دی چې ته 3 ورځې کې نظر ختمې دا ټول هر څه دله پاتې کېږي، داسې مه کوه. لیکن که یو سړي له خدای کرامت ورکړه، بزرګي ورکړه او هغه د دغه ټولو کارونو سره زر لوستیم چې نو زه مننه نه. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مولانا عبدالحی صاحب لیکلی دي، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت اللہ کې دننه په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی. نو تلاوت د قرآن شریف ځان له ډېر لوی خدای پاک یې چاته آسان کړي. داود علیه السلام چې به کله اس ته خته نو چې هغې به اس برابره او زین به یې پېچوځه او بیا زبور ختم کړی. تلاوت د قرآن شریف ډېرې فایدې لري نو او ډېر خوند او ډېر لذت دی پکې. قرآن شریف څومره لذت او خوند دی پکې. یو نعت خوان چې یو نعت ته 5-6 ځله ووایي، بیا چې هغه نعت وایي په سړي نه لګي. هلکه مړه خو دا یو نعت یاد کړه چې د بل نشته، لیکن قرآن شریف چې یو قاري صاحب وایي درته او یو سورت رحمان درته 20 کرته وایي، څوک پې تنګېږي؟ خدای دې موږ تاسو جنت ته بوتلی کړي. جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله به هر قسمه نعمتونه ورکړي. کم از کم د یو جنتي به 2 یا ښځې، کم از کم طاقت به خدای د ډېرو ورکړي او د دنیا دا ښځه به مې ما درس کې یو ځل ترجمه کې خبر وکړه، یو مفتدي مې وی ښه د دنیا دا به مې مې ولې دا به نه وی دې بلاګانو نه بعد ته هم نه خلاصېږو. مې دا بالته بلاګانې نه دلته دې خدمت کوي که نه بلاګانې نه، دا بالته د جنتیانو د ښځو سردار دی. د هر جنتي په کور کې 4 ولې به بیږي، یو د خشته او اعلی شاتو سوچه او یو د اعلی سوچه پیو، یو د خشته اوبو او یو د شرابو، خو د جنت شرابو کې نشه بني او سرخوږي بني، د خوند دپاره به خلک استعمالوي. یو صحابي تپوس وکړه حضرت دنیا کې خو په وله کې خټه وي او په وله کې کاڼي وي، د جنت په ولو کې خټه کاڼي شته وی او د جنت د ولو کاڼي به یاقوت زمرد هیرې لاج مرجان وي، او چې کومه خټه ده هغه به عنبر او مشکي وی. جنت کې دوړه شته وی او دوړه شته خوا به زعفراني. یو بل صحابي تپوس کوي وی جنت کې کرونده شته
وی او ضرورت نشته خو یو سړی به وغواړي چې الله غنمو کرلو ته میړه شوی دی، الله به تخم ورکړي اواله بني آدم چې تخم ورکړي پټي کې به وکري، وی د سترګې د غپ نظر به هغه زرغونم شي، هغه غټم شي، هغه به دانیم شي او لکه د غرونو غوندې دانې به دې جوړې شي. الله به ورته بني آدم واله پیسه موړ نه شوي. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې څه دې زر غواړي هغه درته پکې میلاویږي، او چې څه غواړي هغه درته الله درکوي. نو طالبان موږ نه تپوس کړي، د افغانستان طالبان اکثر نسوار ډېر کوي. هلکه په جنت کې به وي نسواري که به نه، ځکه ما تشتهی چې څه غواړي هغه میلاویږي. نسواري وي ما نه خو د نسوارو برغې پکار او هغه مشید پکار دی، هغه ډبډبونی چې نسوار پې جوړېږي، دا به یې که به نه. اوس به څه کې جناب دا به نه. ته چې وایې څه دې زړه غواړي، نو بعضې څیزونو ته د انسان خواهش به نه لري. نسوار د چا شوق به دې پلیتو څیزونو ته نه لري، زما ډېر بدي شي نسوار. که تاسو څوک نسوار کوئ مه کوئ، ښه په دې خوله ذکر کوئ، درود وایئ، نو نسوار پکې ولی اچوئ او که وایئ چې دم راته وښایه دم به درته وښیم چې خدای م ترې زر واړئ. که څوک وایي چې دم دا به یې ښیم درته. د نسوارو د پرېښودو دم دا دی چې د چرګې سوټې ته وګوره. نسوار چې د خولې نه وغورځي خو د چرګې سوټې وایي کې څه فرق. بس دغې ته وګوره چې او زما دې خوله کې دغه شی پروت دی، چې خولې نه وباسم دا دې جوړېږي، نو خدای به درته زر واړی. زمونږ بعضې علما وایي دا مباحه دي. زه وایم حیران یم دې ته چې ولې ورته مباحه وایې. اسراف دی بلا پیسې پې لګي بې ضرورته. نمبر 1. نمبر 2 غاښونه د خرابۍ څخه کوي. حضور پاک وایي مسواک مګه. بار بار دومره نبی علیہ السلام د نسوارو تاکید کړی دی چې د حد نه وتی. د مسواک ډېر بې تاکید یې کړی دی چې مسواک مګې او ته د هغې ضد په خوله کې اچې. مسواک غاښونه صفا کوي او نسوار چې دی دا غاښونه ګنده کوي. بل نسوار تیریږي، معدې لم تاوان ورکوي. بل پکې څه دي اجزا وګوره، دا خو معجون مرکب دی. ته اجزا وګوره اجزا څه دي، اجزا تماکو دي ګوره د نشې والا چې اجزا بل څه شی دي، ایره د خاوره هغه خوړل ګناه د حرام دی ورسره تېرېږي. څوک پکې لا بادام او غذا نه چوي. معده خدا دې شو لکه چې خر د پاسه د سره زر کالي ور بار کړل. خر د سرو زرو په کالو خشته کېږي څه چې ته په نسوارو کې بادام اچوي او غذان پکې اچوي. غاښونه څښا کوي او نسواري نه ځان ساته. ګوره که ستا مخکې پرنجه وکړه جامې درته ټولې لړې، څه شی نه دی. سګرټ، نسوار، چیلم صحت دپاره مضر څیزونه دي، دې نه هم خدای ساته. په دغه جب هم خدای د الله او د رسول ذکر نصیب کا، نو شوق به راځي جنت کې د دې څیزونو. جامې به څنګه خشته د ریخمو جامې. درځي ټیلر ماسټر شته که نشته؟ نشته. هلته د انارو د بوټو شان بوټي به انار به ترې روشو کوي، په میان به یې مات کي، د ریخمو جامه به ترې روځي. د ټولو خلکو یو کچ به میوه چې روشو کې نه پې دوړه شته نه ګرد نه چړې چاکو ته حاجت شته، فوراً به بله زرغونه شي. لوږه تنده پکې نشته. نو بیا د ډوډۍ او د اوبو څه فایده؟ دا ډوډۍ اوبه به خلک د خوند دپاره استعمالوي. لکه بعضې وخت سړی موړی او د خوند دپاره میوه خوري، یا یو سړی تږي نه او د خوند دپاره مشروبات څکي. هلته به د لذت دپاره او میلمه به د چې جنتیان به د چا میلمه وي؟ نزلا من غفور الرحیم. د الله میلمانه به وي. خدای دې زمونږ نصیب. نو خدای پاک به دا جنتیان یو میدان کې راغونډ کې کې بنئ. ورته به وایي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې که نه؟ والله ډېر زیات خوشحاله یې. څه نعمت پاتې شته چې درته نه دی میلاو؟ نه، الله هر څه میلاو شو. وی نه یو نعمت پاتې الله هغه بسي. نو پروردګار به ورته خپل دیدار وکړي. الله یې زمونږ نصیب. او روایت کې 1000 کاله دي بلکې او 1000 کاله. دا 1000 کاله خوشحالی به د الله د یو سکنډ په دیدار د خلکو نه یېرې شي. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. بیا به څه موده پس را یو ځای کې جنتیانو څه نعمت شته
چې پاتی نه الله استا دیدار او غم نصیب کیږي. معتزله ګورې دام نه مني، نو الله به ورته غوږ کېدی، نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت به د شروع د دې نه مخکې چې جنتیانو څونه خوشحالۍ په جنت کې دي ټولې به تېرې شي. نو که د قرآن شریف په تلاوت کې خوند وي نه وي، نو الله به د یو نعمت په حیثیت په جنتیانو دا تلاوت نه کوي. او ورونو قرآن شریف خو زموږ د امت دپاره نازل دی، داسې ده که نه؟ او د حضرت آدم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام امت دپاره نه دی. او د آدم علیه السلام د قیامته پورې چې څونه امت دی، څونه مخلوق جنتیان ټولو ته به الله ووایي. نو زه پکې یو ټکې د ځانه وایم، زه که الله بیا د سورت رحمان تلاوت کو چې څونه خوند به کوي. خدای پاک دې زموږ نصیب کړي. نو تلاوت یو حق دی کوي، حفظ یې بل حق دی، یاد یې کړي. عمل یې بل حق دی چې عمل پې وکړي، الله دې به زموږ عمل نصیب کړي. او علم یې بل حق دی چې علم یې وکړي. دې ټولو باندې یو دو دوه ګنټې بیان کېږي، خو وخت نشته. او یو بل حق دا ټول شکر دې شته، ایمان هم زموږ شته، عمل هم د ډېرو خلکو شکر دې شته، د چا لږ د چا ډېر، تلاوت هم ډېر کېږي الحمدلله. په مخ د ځمکه دونه تلاوت د یو کتاب نه کېږي څومره چې د قرآن شریف کېږي. او علم هم شته، مدرسې شته، یو حق پاتې دی. هسه دی د قرآن شریف نظام نشته د موږ په وطن که نه شته؟ قرآن کې الله وایي الزانیة والزاني فجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، چې زناکار سړی او ښځه سنګسار کې دورې باندې ووهئ، په دې عمل نشته. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، غل سړی او غلې ښځې له لاس پرې کړئ، په دې عمل شته؟ نشته. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص باندې عمل شته؟ نشته. نظام د قرآن شریف دا یو حق دی. خدای زموږ په وطن کې د قرآن او سنت نظام راوړي. درونو مجلس د قرآن شریف ته ډېر د برکت مجلس. قرآن شریف کې الله هذا کتاب، دا کتاب دی انزلناه موږ نازل کړی، مبارک د ډېر لوی برکت کتاب، برکتونه درته مو فتبعوه، د قرآن شریف اتباع وکړئ. اتباع راځي چې عمل وکړي، عمل اتباع شو، او عمل راځي چې علم وکړي، او به عمل راځي چې تلاوت وکړي. تلاوت دې نه کړې عمل نشي کولی، علم دې پنې عمل نشي کولی. واتقوا د الله نه ویریږئ. دا دمکي ده ګور زما ورونو، ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن ستاسو په دې جومات کې د قرآن شریف مجلس دی، او تاسو هم په شوق سره دا د قرآن شریف متعلق خبرې واورئ. الله دې په مو تاسو له عمل نصیب کړي، او خدای پاک دا مدرسه کامیابه کړي. او رب العالمین دې د پاکستان په لویو مدرسو کې شمیل کړي. الله یې زموږ د مدرسو او زموږ د طلبا او زموږ د علما او زموږ د پټکو زموږ د حیا او د عزت حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. مشران وفات مغفرت نصیب کړي. الله که څوک مریضان ته ولا شفا ورکړي، چا پرې دوی سره تعاون کړی دی مخکې وروسته د جومات کې مدرسه کې، الله ته ولا په دنیا او آخرت د هغې جزا او برکتونه او ثوابونه نصیب وګرځولی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.